له ازبکستان څخه د دولتي پلاوي او د افغان سوداګرو ستنېدل. د صنعت او سوداګرۍ وزارت واکپال خبريالانو ته وایي چې د ازبکستان له چارواکو سره په لیدنه کې او په تاشکند کې د افغانستان د محصولاتو نندارتون هم له لاسته راوړنو ډک و. ښاغلی عزیز زیاتوي چې د افغانستان له خصوصي سکتور سره هم د څه د پاسه 100 میلیون ډالرو په ارزښت بېلابېل تړونونه ترسره شوي دي. تقریبا بالاتر از 75% تماما امو اقلامی را که ما بردادیم در ازبکستان، خصوصا در بخش قالین و گلم الحمدلله و بعضی مسائل انتیک و کارهای دستی بود الحمدلله فروش شد. د صنعت او سوداګرۍ وزارت واکپال هم د دوړو هیوادونو پانګوالو لپاره د لا ډېرو اسانتیاو د وړاندې کولو او سوداګریزو راکړو ورکړو برخه کې هوکړو ته له رسېدو هم خبر ورکوي. تقریبا در 17 موارد ما الحمدلله توافقات داشتیم که از جمله مهمش براتون میگیم. در برنامه های تجارت ترجیحی دو طرف ما یادآور شدیم که بعضی از اموالی که زراعتی است از طرف ازبکستان و بعضی اقلامی که در بعضی از موسم افغانستان است ما باید صادرات داشته باشیم به جمهوری ازبکستان. اگرچه که هر دو طرف تولیدات مشابه داره ولیکن باز هم ما کوشش میکنیم که یک تعرفه ترجیحی به هر دو طرف قائل شویم تا بتانیم حجم تجارت دو طرفه را بالا بسازیم. هممهاله خصوصي سکتور چې د ازبکستان د سفر پر مهال د ښاغلي عزیزي مالتیا یې کوله وایي چې په تاشکند کې د افغانستان د محصولاتو نندارتون د لیدونکو له تود هرکلي سره مخامخ شوی دی. د دې سکتور مسؤلین هیله څرګندوي چې په راتلونکي کې د هېواد ته د افغانستان د توکو صادرات ډېروالی ومومي. در این نمایشگاه خوشبختانه محصولات داخلی ما مورد استقبال شرکت‌های ازبکستان قرار گرفت. ده‌ها قرارداد امضا شد با صنعتکارای ما در سکتورهای مختلف که این یک زمینه جدید ایجاد شد برای صادرات افغانستان. اسلامي امارت د افغانستان او سیمې هیوادونو ترمنځ سوداګریزو اړیکو پراختیا د هیواد ودې لپاره مهمه ګڼي. له دې سره د صنعت او سوداګرۍ وزارت کې مسؤلین وایي په پام کې د په نږدې راتلونکي کې د ازبکستان لومړی وزیر د کابل او تاشکند ترمنځ ترسره شویو هوکړو پر سر د لا ډېرو خبرو اترو په موخه افغانستان ته سفر وکړي.